دا عادتو په جاهلیت کې چې دا دریای نیل به وچ سو نو دی به یوه ناواده کړې سنبال کړي جینۍ دې ته ګزاره کړه چې دوی به اوبه ورکړي پې خبردار چې داسې ونه کوي چېرته ګورې وی وچ دی وی زه ورته خط لیکمه که نه دریاب ته خط لیکي حکمران دې ته وایي خط لیکي نو خط کې ولیکل من عبدالله دا خط چې دی دا د بنده د الله من عبدالله د بنده د الله چې محمد چې عمر نومې دی او امیر المؤمنین دی اے دریای نیله دریای نیل ته خط لیکي په دریاب کې روح شته دی وی الی دریای نیل ته خط ولیکو ورته وی اے دریابه که ته په خپل اختیار جاری شوی په خپله چلیږي نو تا ته زمونږ حاجت نشته بس او ان کان الواحد القهار که د هغې ذات د طرف نه چې هغه واحد دی او قهار دی که هغه ته جاری کړی وي نو ای دریابه جاری شه که د الله په حکم بس جاری شه چې خط دریای نیل ته گزار کو دریای نیل څو ګزه په بره راوختو اوبه په بره راوختې څومره زمانه تېره شوله نن هم لا د دریای نیل په اوبو کې کمی نه دی راغلی چې یو خط ورته گزار کړی عادل حکمران دی ته وایي انصاف دی ته وایي دا عادل حکمران و چې ځمکې لیدلی او صحابي وی ما ورته کتل چې یو ورځ تقریر کو چې د لنګ ته مې وله وکتل نو پیوندونه پکې لګېدلي په لنګ کې پیوندونه ښکارو پیوندونه یې په لنګ کې لګېدلي او ولاړو موږ ته تقریر کو مې پیوندونه د لنګ ولیدل داسې وخت داسې خلک په دې دنیا تیر شوی دی صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جهاد لروانو چې جهاد لروانو نو په لار کې اوبه ختمې شولې د تندې د لاسه د صحابه کرامو دا جبې چې وي هغه په تالو پورې ونختل نبی علیه السلام ته وی اوبه نشته دی نبی علیه السلام وی ځکه لږې لږې اوبه د چا سره یې راټولې کړې یو پیاله یې راواغست تا پکې یو ساس کې ورچولی بل یو ساس خو یو څو ساس کې په اوبو کې پیاله کې ور واچول امام الانبیا دا ګوتې داسې کړې دا ګوتې داسې کړلې په هغې پیاله کې کته کړې او چې داسې یې راویستلې د اوبو چینې ترې نه روانې شوې د پوارو په شانې د ګوتو نه اوبه روانې وي 30,000 صحابه کرامو تی اوبه وڅکلې او 12,000 اوښانو او 12,000 ورسره اسونه وو 12,000 اوښان او 12,000 اسونو او 30,000 صحابه کرامو د ګوتو نه د پوارې په شان اوبه روانې وي او ټولو صحابه کرامو اوبه وڅکه ټولو